حقیقت لباس در بر کړو د مجاز، د نیاز پرنګ کې راغې همه ناز. نبی راغې د تیارو کډې په سر شوي، کاڼي بوټي جلودار شول د حجاز. شپه د کفر اسویلي د منتظر شوه، چې سحر د رسالت شو تیر انداز. د احساس تارونو سر د فطرت واخیست، سندریز شو د انسان د ضمیر ساز. الستی فطرت محسوس کړه چې هم دادی، کړي الله د محمد په خوله آواز. د فطرت سره اشنا هغه پیغام وو، شو نږدې به چې ترې چا کړو احتراز. افشا هم په تربیت شوه مهذبه، چې لباس د شریعت واغیستو راز. په خاطر د هغو زبرګو مستو سترګو، د توحید د میو عام شو جواز. حبشي بلال ته سیدي ویل شول، نیک عمل کړه تور د سپین ځینې ممتاز. سړیتوب له حیوانې له جغه خلاص شو، په عمل شو د خوبدو امتیاز. د صفت د پرستش لومه جلبل شوه، فهم باغ وته د ذات وکړو پرواز. محمد د ابدیت رازونه حل کړل، چې معیار مکمل کړو د نماز. صلات سوز دې زړه بې نور وي بېله سوزه، شمع مړه وي بېله سوز او لږه داز. پنځ بینا د سړیتوب پنځه حواس شو، دا امت په هر امت شو سرفراز. مسلمان ځکه مختار د خدایۍ شو، چې پاک رب د ابدیت ورکړو اعزاز. ټول جهان د پاک الله یې خپل ګڼلو، چې طارق په اندلس وزیز جهاز. چې طارق په اندلس وزیز جهاز.